هرچی کردند از علاج و از دوا گشت رنجی آبزون حاجت ناروا شربت و ادویه و اسباب او از طبیبان برد یکسر آب رو آن کنیزک از مرض چون موی شد چشمشه از اشک خون چون جوی شد چون کذا آید طبیب ابله شود چون کذا آید طبیب ابله شود آن دوا در نفع خود گمراه شود از قضا سرگن گبین سفرافی زود روغنی بادامی خشکی می نمود از حلیل قبض شد اطلاق و رفت آب آتش را مدد شد همچو نفات سستی دل شد فزون و خواب و کم سوزشی چشمی و دل پر درد و غم مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کړل چې باچا د پاره د ښکار وتی د ملګرو سره د اراده و چې ښکار وکي هغه دی د خپل ښکار سو او داسې ښکار سو چې بېقراره سو په وجود یې په وجود کې د روح داسې سوه لکه په قفس کې چې هغه مرغه بېقراره پاته سي نو د الفت او محبت د منځ سره پیدا کوي منځ وګوره باچا وګوره د باچا حیثیت وګوره لیکن باچا خپل حیثیت د لاسه ورکوي او دغه دی گرفتار په منځ باندې وګرځېدی دا د دنیا گرفتاری سړی د لوړي څخه وکښتې ته راولي د ذات الهي گرفتاری سړی د کښتې څخه ولوړي ته بیایي دی څونه باچا و لیکن کار خراب سو په بل کار اخته سو نو چې په بل کار سړی اخته سي هغه بیا هغه خپله باچي خو نو کله کولی سي ځکه چې دی گرفتار په غیر وګرځېدی نو بیا مو د مبارک ذکر کړله چې هغه کنیزه چې د گرفتاری ورسره پیدا کړله هغه ناجوړه سوله مریضه سوله دی حیریان لاړی چې دا څه پیښه سوله یو وارې منځه نه وه بیا چې منځه پیدا سوه ناجوړي پیدا ده نو بیا د مبارک مثالونه ذکر کړله چې د دنیا کارونه چې دي دا نه پوره کیږي خواجه حافظ ذکر کړي دي چې سلامتی هما آفاق در سلامتی توست چې د ټوله آفاق سلامتیا چې ده هغه په هغه صورت کې ده چې ته قلب سالم پیدا کې الا من اتا بقلب سلیم په قرآن شریف کې خو هم ذکر دی چې د آخرت د غم څخه نجات هغه څوک پیدا کولی سي چې قلب سالم یې پیدا کړي قلب سالم هغه ته وایي چې د دنیا څخه بې رغبته سي فاني وګرځي وروسته راځي هغه نو دی هم دغسې سو وروسته له هغه د طبیبان قسمه قسم د شاوخوا راوغوښتله او د خپله مریضي ورته ذکر کړله حال دا چې ده باید رجوع و ذات الهي ته کړی وای چې دا پیښه خوب ده
باید زه ذات الهي ته دعا وکړم چې یا الهي دا زما مریضي ده د دې علاج ته راوښوه چې د هغه له طرفه څخه علاج وښول سي هغه علاج مثبت ګرځي لیکن د علاج څه شته طبیبانو چې مخ را وګرځاوه او دا عموما عرف دی چې سړی مریض سي یا ناجوړه سي بیا ناجوړي دوه قسمه ده یو ظاهري ناجوړي ده یو روحاني ناجوړي ده بیا د ظاهري ناجوړي هم دوه قسمه ده یو هغه ناجوړي ده چې تلواري یو هغه ده چې د سپکراري نو په هر ناجوړي کې باید سړی یو غور و فکر وکړي استخاره وکړي چې زه د طبابت خواته ولاړ سم که د دم و تعویض خواته ولاړ سم او وکړمه زه څه او ډاکټر ته کم ډاکټر ته ولاړ سم نو دا خو باید سړی ذات الهي ته مخ وګرځي نه دا چې مخ پر طبیبانو کې ځکه چې ډېر خلک داسې شته چې دوی مخ طبیبانو ته ګرځولي او وروسته در طبیبانو در ډېرو مصارفو در ډېرو تاوانو وروسته دوی آخر ته ناامیده ګرځېدلي دا چې دوی په سر کې کړي وای فایده یې ډېره وه لیکن دوی په پای کې دا کوي چې د ټول مخلوقه څخه ناامیده سي نو و خالق ته مراجعه کوي نو دوم طبیبان را ټول کړله د شاوخوا د اطرافو څخه خدای باچا و قدرت یې درلودی چې دا زما مرجان که چا را جوړ کړي زه به هغه ته ملغلرې ورکم او قسمه قسم به زه دی ونازومه جمله گفتندش که جان بازی کنیم په هم گرد آریم و ان بازی کنیم طبیبانو مو او هر څوک چې باچای طلب کی د دې غرض چې شوي دنیا وي فرعون چې هم سایران را جمع کړه په قرآن شریف کې ذکر دی دوی ورته ویل موږ که کامیاب شولو د موسی علیه السلام په مقابل کې موږ ته اجر شته فرعون ورته ویل اجر تاسې څه کوئ تاسې د مقربینو څخه ګرځئ یعنې هر شی چې تاسې غواړئ هغه موږ درکوو نو که طبیبان دي که هر څوک دي چې د باچا سره معاونت کوي غرض باچا نه دی غرض څوک دی دنیا ده باچا د دوی د باچا په کیسه کې نه دي او نه دوی د باچا مراعات ساتي ځکه چې باچا چې دی هغه باچا یې حقیقي نه دی هغه د دنیا باچا دی نو ځکه دوی هم طلب د دنیا جنجې کوي د دو مرتو ذکر کړله فهم گرد آریم و ان بازی کنیم هر کی درمان کرد مرجانی مرا برد گنجی در و مرجانی مرا د غمر ته ذکر کړه بیا هغه څخه دا غله چې وسوله چې هغه ویل ول د دې علاج کوو لیکن د علاج سره سره یې ان شاء الله نو ویله کچېرې الله تعالی اراده کړې و دغه اراده الهي د دوی نه کړله ذکر دا ولې دوی په باچن کې جوړ نه و نو الله تعالی په د خپل علاج کې دوی عاجز او کمزور وګرځول بیا مولانا صاحب مبارک ذکر کړله چې ترک استثناء څخه زما مراد چې دی هغه کسوت قلبي دی دوی په زړه کې سخت و توکل یې پر ذات الهي نظر درلودی زما مراد دا دی چې سړی باید زړه و ذات الهي ته متوجي او پر هغه باندې اعتماد او پر هغه باندې توکل وي زما دغه مراد دی دوی دغسې نه وه نو چې دوی دغسې نه وه دوی هغه دي ناکامه شوله ښه نو چې سړی په باچین کې قسوت لري دغسې سختي لري او په خوله باندې انشاءالله ووایي د مبارک ذکر کړي چې په خوله باندې انشاءالله ویل دا یو عارضي کیفیت دی او شریعت مقدسه چې دی د هغه ظاهري کیفیت ته ګوري هغه د کجې د قسم سره
د طلاق سره متصل ان شاء الله په الفاظو ادا کړل چې مسموع کیږي اوریدل کیږي سړی خولې ته غوږ ونیسي دا دوه شرط لري ظاهري خو اعتبار لري لیکن وزن نه لري دا ستا ان شاء الله هغه وخت وزن پیدا کوي چې ستا په باطن کې اعتماد پر ذات الهي جل وعلا چې صحیح اعتماد دی صحیح توکل دی چې کارونه خو ذات الهي کوي چې هغه ونه کوي بنده کله څه کولی شي بنده خو یو معتل محض دی دغسې ټینګ توکل به دي دوی دغه نه درلود زما دغه مراد دی او که چیرې دوی عارضي ویل خود عارضي ویل هغه مستحب ده بیا نو داسې اعتراض بیا د مبارک ذکر کړله چې ډېر داسې انسانان سته چې دا استثناء ویونکی د ذات الهي جل وعلا سره چې الله تعالی اراده وه د ارادې سره دوی اتصال لري قرب لري د دوی ارواحان چې دي بلکې اراده دا خو د الله تعالی یو صفت دی دوی د ذات الهي سره اتصال لري دوی ته نو انشاءالله کله ضرورت شته داسې انسانانو ته دوی همیشه اعتماد او توکل په ذات الهي جل وعلا باندې دی نو بیا اعتراض واردېدی چې داسې ده نو نبی علیه صلات وسلام مبارک خو انشاءالله نه ویلې نو دی خو جانی او با جانی استثناء جبت وو لیکن هغه دی خو وحی باندې سولې 15 ورځې نو بیا دا ورته وویل شو چې ته وایه نو انشاءالله د مبارک بیا ذکر کړه چې حسنات الابرار سیئات المقربین چې د مبارک د استثناء ویل دا د شان چون کې لوړ دی د په شان کې استثناء پرېښول که څوم په معنا کې اتصال لري نو دا صورتن پرېښول ښه نه وه نو ځکه د مبارک ته دا څه کیفیت او تاخیر پیښ شو چې ته بیا ته خو لوړ شخص یې او ته باید د استثناء پرې نه ږدې دا خو د مبارک دا بیان ذکر کی د استثناء اوس نو دی مبارک فرمایي بیرته واقعیت ته ځي وای هر چی کردند از علاج و از دوا وای هر څه چې هغوی علاج وکړي دغه طبیبانو او دوا یې وکړله گشت رنج افزون و حاجت ناروا او د دغه ناجوړي بالا سوله او حاجت یې ناقبوله وګرځېدی شربتو ادویه و اسباب او که د دوی شربتونه وه که د دوی څه شوه دوا وه که اسبابو از طبیبان برد یکسر آبرو طبیبانو ابرویی وکړله یعنی دوی شرمنده کړله په خپله دوا باندې دوی شرمنده وګرځېدله هر څوک چې اعتماد پر ذات الهي نه لري هغه به شرمنده ګرځي از طبیبان برد یکسر آبرو د طبیبانو څخه هغه ابرویي هغه عزت هغه ټول دې یوړي د باچا په نیز چې د طبیبانو کم عزت درلودی احترام یې درلودی هغه د دوی د اعمالو په وجه باندې هغه ګرځي بیکاره وګرځېدل ځکه چې د هغه باچایي حقیقي دوی مراعات ونه ساتي نو ځکه از طبیبان برد یکسر آبرو حضرت جامی رحم الله ذکر کړي دي وای با نسخه طبیب چی کار آن مریض را دی مبارک فرمایی وای نسخه ته د طبیب هیڅ ضرورت نه لري هغه مریض که از خونی دیده شربت و از غم غذا کند چې د لیدلو څخه د وینو د لیدلو څخه دا ویني د دې شربت ګرځي او غم د دوی غذا ګرځېدلی هغسې مریض چې غم یې غذا ګرځېدلی او د سترګو وینې یې شربت ګرځېدلی دغسې مریضانو ته د طبیب دوا هېڅ فایده نه کوي دوی مبارک فرمایي چې دا روحاني مریضان دي روحاني مریضانو ته دغه جسماني طبیبان او د دوی دواوې دا فایده نه کوي
دی به وروسته دی مبارک د هغه وضاحت کوي چې الله تعالی د انسان په وجود کې دا ماده د محبت ایښې ده، دا چې بې ځایه ځای استعمال سي دا ډېر تکالیف پیښوي، او دغه تکالیف چې دي دا په دوا و په تعویض سره او په دم سره دا نه حلیږي. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشمشه از اشک خون چون جوی شد. آن کنیزک وای هغه مینځه چې وه از مرض د ناجوړي په وجه باندې چون موی شد، دغسې ډنګره وګرځېدله لکه وریښته. چشمشه از اشک خون چون جوی شد، هغه سترګې د شا د اوښکو په وجه باندې د وینو په اوښکې سترګې چې اوښکې خلاصې کړي اخر ته نو په وینو باندې ژاړي. چشمشه از اشک خون چون جوی شد، لکه هغه ولې پر مخ یې دغسې دا اوښکې رابهېدلې چونکې دی ګرفتاره سوی دی په غیر الله باندې، او په غیر الله باندې چې ګرفتاره سي د هغه به دغسې حال هغه اطمینان او سکون نسی پیدا کولی. یو چا د یو بل چا څخه پوښتنه کړې وه والمال فرق څه دی په مابینځ کې د محبت حقیقي او مجازي؟ فرقونه خو جلال الدین رومي رحم الله هم ډېر ذکر کوي، هغه هم یو فرق ذکر کوي چې حقیقي او مجازي فرق دا دی چې په حقیقت کې به ستا چمپلان خلک پر سینو باندې ګرځي که ته حقیقي محب وي، مخلوق به ستا تابع او ستا چمپلان به پر سینه ګرځي، او په مجازي محبت کې به د هغه چمپلان پر سر باندې در ګوري. دغه فرق دی. دیم باچه هم خطا سو. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشمشه از خون چون جوی شد. چون کذا آیت طبیب ابلا شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. وای کنه چې تقدیری فیصله وسی طبیب نو بیا عقل وګرځي، احمق وګرځي، ناپوه وګرځي. دا هغه وخت چې تقدیر فیصله وکي د الله تعالی فیصله چې وسی طبیب بیا دماغ کار نه کوي. دا د مبارک فرمایي وروسته راځي چې الله تعالی چې فیصله وکي د انسان څخه عقل محو کړي، چا کار واقع سي وروسته نو بیرته عقل ورکړي. هغه تاریان دی تحیر کې پاتې چې ما څنګه کار وکړي، دا خو فیصله سوې ده. دا هغه فیصله ده چې تقدیر مبرم یې بولي. یو تقدیر معلق دی، قضای معلق ده، یو قضای مبرمه ده. دا مبرمه فیصله خو نو واقع کېږي. د یو مبارک فرمایي وایي هغه قضا چې الله تعالی چې یو فیصله وکړي طبیب ناپوه ګرځي، آن دوا هغه دوا چې دی ورکوي در نفع خود گمراه شود، په نفع کې خپل سرچپه ګرځي، ناپوه ګرځي. اوس دی مبارک مثال وای از قضا سرگن گبین صفرا فزود. از قضا په تقدیر الهی په وجه باندې سرکه او دغه سره یوځای کې بوره شکنجبین یې بولي، نو دی سرګنګبین بولي. وایي دغه سرګنګبین چې دی دا صفرا ایسته کوي، لیکن د الله تعالی فیصله چې سوي صفرا بالا کوي. از قضا ځکه چې اصل خو چې دی د الله تعالی اراده او فیصله ده، نه د مخلوق. چې الله تعالی فیصله کړي هغه به کېږي. هغه دا د صفرا خو کموي، لیکن دا اوس صفرا بالا کوي. روغنی بادام خشکی می نمود. روغنی بادام چې دی هغه د انسان په دماغ کې خشکی محو کوي، لیکن دی چې د بادام غوړي پر سر باندې ووي هغه خشکی نور بالا کوي. دا ولې دا د الله تعالی فیصله نه ده سوې. از حلیل قبض شد اطلاق و رفت. د حلیلې په وجه باندې خو سړي قبض ماتېږي، لیکن دی چې حلیله وخوري قبض پیدا سي. اطلاق و رفت هغه د نس الوالی هغه چی شي هغه ایسته سي. آب آتش را مدد شد، اوبه چې دي اور وجني، لیکن کله چې د الله تعالی فیصله سوي
دا اوبه اور نور تازه کوي، مدد شد امداد ګرځي. همچو نفت لکه تیل خاک چې پر اور باندې واچي اور نور تازه کوي. دا اوبه د تیل خاک کار کوي، ځکه چې د الله تعالی فیصله دغسې شوې ده. نو حاصل کار چې دی فیصله د ذات الهي ده. اصل بینت چون که مرد اکمل بود، فرع بینت چون که مرد احول بود. دی مبارک یو ځای ذکر کوي چې لوړ خلک چې دي هغه فیصلې ته د الله تعالی ګوري، اصل ته ګوري، نو په دا ظاهره باندې کار نه لري. اصل بینت چون که مرد اکمل بود. موږ خو فروعاتو ته ګورو، ځکه چې موږ چپکوالی لرو، نو ځکه یو شی دوه راته معلومیږي، غلط راته معلومیږي. نو سستی دل شد فزون، د دغه باچا د زړه سستی ډېره سوله او خوب یې کم سو. سوزشي چشمي په سترګو کې سوزش پیدا سو، و دل او زړه چې و د غمو څخه ډک سو. پر درد و غم، د درد او غمو څخه زړه ډک وګرځېدی. نو ظاهر شدن عجز حاکمان از معالجه کنیزک، ظاهره کېدل عاجزي د حکماو په علاج باندې د مینځي بر بادشاه پر باچا باندې. و به درگاه حق تعالی او درگاه ته د ذات الهي رو آوردن. د مبارک خپل مخ را وګرځاوه د باچا. و در خواب دیدن بادشاه آن ولی را، نو د په خوب کې ولیدی باچا هغه ولی ولیدی. و حل مشکل هو، او دا د دکه مشکل چې وو هغه دا ولی ور حل کی په امر الهي باندې. و شاچ عجزی آن حکیما را بدید. وای باچا چې وکتل چې دا طبیبان چې دي دا ډیر ناپوه خلک دي، دا په علاج باندې نه پوهیږي. شاچ عجزی آن حکیمان را بدید. شان چې کله عاجزي د حاکمانو ولیدله، پا برهانه جانبی مسجد دوید، نو پښې لسې کړلې و طرف د مسجد لاړې. فخلا نالیک انک بالوادي المقدس، سورة طه کې ذکر دی چې ته چې یو مقدس ځایو ته ځې چمپلانو سره به نه ځې. نو دوم چمپلان ایسته کړله، پا برهانه جانبی مسجد دوید، و طرف ته د مسجد لاړې، ځکه چې دا مسجد چې دی دا د الله تعالی د رحمت کور دی، او دعا چې قبلیږي په اوقاتو پورې هم اړه لري او په ځایو پورې هم اړه لري. نو ځایو کې چې د دعا د مقبولیت ځای دی، په هغه ځایو کې یو ځای مسجد دی، ځکه دی د مسجد و طرف ته ولاړې. رفت در مسجد سوی محراب شد، دی ولاړې و طرف ته د مسجد، رفت در مسجد ته ولاړې سوی و طرف ته د محراب سو، یعنی محراب ته ورغلی. محراب خو هغه ځای دی چې هغه امام پکې درېږي. سجدگاه از اشکشا پر آب شد، هغه د سجدې ځای د جړولو څخه د اوښکو څخه د شا ډک د اوبو څخه وګرځېدی. چون به خیش آمد زغر قابی فنا، خیش زبان بکشاد در مدحی سنا. چون هغه وخت به خیش آمد، دی خو داسې سو لکه سړی چې لیونی سي په حال کې نه دغسې و. کله چې به خیش آمد چې دی خپل حال ته رالی، دا دانه چې د نو پناه پیدا کړې وه. په د اتم عایشه کې لاندې ذکر کړي دي د پناه تعریف کوي. و پناه عبارت است از تغییر در ذات شی و انعدام آثار آن. وای پناه چیش ته وایي؟ از تغییر و ذات شی، از تغییر در ذات شی، په ذات کې، او انعدام آثار آن، چې ذات د شي او آثار د هغه معدوم وګرځي. بیا صوفیه کرام یوه فنای افعال بولي، فنای صفات بولي، فنای ذات بولي. دا د سلوک په اعتبار، د وجود په اعتبار سره بیا یو فنای انفوسي ده، افاقي ده، شهودي ده. دا وروسته راځي دا هغه فنا دی نه ښیي، دی داسې د حاله څه بې حاله و، دل چې فکر ورسېدی چې زه خو پالتو ګرځېدلی و، ما لار غلطه کړې و، زه باید وختي دلته راغلی وای. چون به خیش آمد زغر کابی پناه،
ته هغه پناه څخه د بېحالۍ څخه پناه د صوفیو پناه نه شي د بېحالۍ څخه دی وحال ته رالی خوش زبان بګشاد نو ښه تره یې د خپله ژبه خلاصه کړله په مدح او په ثنا کې د ذات الهی څه وویل که ای کمینه بخششت ملکی جهان من چی گویم چون تو میدانی نهان نو دا ذکر که ای کمینه چې هغه ذاته که کمینه بخششت چې هغه کم شي چې تاسو بخشش کوئ هغه ملک جهان دی تاسو چې خلکو ته هغه کم شي بخشي هغه ملک ته چشتی د جهان دی من چی گویم چو تو میدانی نهان چون که دی کمزوره و دعای کمزوره ده د هر انسان خبره چې ده د استعداد په اعتبار ده د دغه استعداد ده چې ول پر دغه دنیا باندې څوک تسلط پیدا کی بادشاه سی بس دغه د الله تعالی احسان دی الان کې جلال الدین رومی رحم الله فرمایي ورسته په درین کا په څلرم دفتر کې د مبارک ذکر کوي چې الله تعالی چې دی هغه د خلکو سره دغه خلکو مقربینو سره لوړ احسانات کوي او هغه الله تعالی جل وعلا په نیز دا دنیا چې ده او دنیا و ما فیها چې ده د الله تعالی په نیز د مچ د وزر په حیثیت نه لري دا خو حدیث شریف دی د الله تعالی په حضور کې د مچ د وزر حیثیت نه لري نو ځکه لوړو خلکو ته چې ورکوي دغه شی نه ورکوي چې هغه د مچ د وزر حیثیت نه لري د الله تعالی په حضور کې الله تعالی هغه شی ورکوي چې هغه ډېر حیثیت لري نو هغه به څنګه شي هر شی چې وي د دنیا و ما فیها چې ده د الله تعالی جل وعلا په حضور کې دا په حدیث شریف کې راغلی ده د مچ د وزر په اندازه حیثیت نه لري نو ځکه الله تعالی نه غواړي چې بنده مقرب ته دنیا ورکي یا بنده مقرب په دنیا باندې مبتلا کی بلکې هغه د دنیا څخه خلاصي د په حضور کې دغه سي معلوم سي دغه سي مشاهده سي د کامل مکمل ونی چې دنیا او ما فيها چې ده لکه نبی علی السلام چې فرمایلی دي د مچ د وزر په اندازه حیثیت نه لري دا د عمر معلومه سي الله تعالی چې احسان کوي د خاص بندگانو سره هغه نور دي نسترګو لیدلی دي نو غوړ اورېدلی دي نه په زړه کې دغه فکر چې سوی دی غالي د احسانات دي چون کې بادشاہ چې خو نو بادشاہ و دی اوس وحی وایستاس لري احسان چې دی حالانکه دا احسان نه دی دا الله تعالی پنيز هیڅ حیثیت نه لري کې ای کمینه بخششت ملکی جهان کې هغه ذات کمینه د لړ شي توای چې استا لړ شي چې دی هغه بخشش د ملک جهان دی من چې گویم چون تو میدانی نهان زه اوس سوال ستاسو وکم چون هغه وخت تو ته چې میدانی ته پوهېږې نهانې په پټ راز باندې نو دا خلک چې دعا کوي دا خو الله تعالی دا لوړ خلک چې دعا کوي دا الله تعالی فرمایلی دي ادعوني استجب لكم تاسو دعا کوئ نو دا خو عام حکم دی لوړو خلکو ته دا حکم دی بیا دعا په لمانځه کې واجب ده چې اهدنا الصراط المستقیم او هغه مختلفه یا په سنت ته چې په اتحیات په اخر کې ویل کېږي یا نور خپل حیثیت لري دعا خو دعا ویل غواړي او هغه چې الله تعالی په خبر دی او خود په خبر دی لیکن امر د دعا کړی دی اوس دلته دا بچا وای من چې گویم چون تو میدانی نهان زه تاسو کم سوال وکم د کوم مقصد د پاره چې زراغلم تو خو پاغه پوهېږې تو میدانی نهان په پټو شانو باندې ته پوهېږې حال ما و این طبیبان سر بسر پیش لطفی عامی تو باشد هدر به حیثیت شتوای هدر به حیثیت شتوای وای حال ما حال ما چې دی و این طبیبان دغه طبیبانو آل چې دی سر بسر د دې دوام هیڅ فایده نه کوي د دې علم او عدم علم دواړه برابر دي هر هغه علم څخه چې فایده ونه اخیستل سي
دا هغه علم او نه علم دواړه برابر دي. دا طبیبان او زه دواړه برابر یو. صحیح؟ یا دا مطلب چې حال زما او د دغه طبیبانو سر به سر دی. دیم ناپوه چې تا چې مراجعه نه کول، زه هم ناپوه یم چې ما تا ته نه ده کړې. دیم باید اول انشاءالله ویلي وای، ما باید اول تاسو ته کړی وای. دیم خطا سوه، زه هم خطا سوم، په خطا کې سر به سر یو. حال ما و این طبیبان سر به سر، حال زموږ چې دی او حال د دغه طبیبانو چې دی سر په سر دی. نو دوی ته علم پیدا کړی دی. علم خو هغه دی چې الله تعالی ته سړی ورسوي. علم هغه نه دی چې د الله تعالی څخه سړی لرې کړي. ساحرانو علم درلودی، د سحر علم یې درلودی. دا د دوی علم مولانا صاحب مبارک وروسته فرمایي دا د دوی علم دوی ته پیدا ورسول. ولې ورسول؟ څه پیدا ورته ورسول؟ هغه دی د الله تعالی مقرب بنده په وپېژندی چې موسی علیه السلام دی. څنګه په وپېژندی؟ دوی چې دا سحر شروع کړي چې ویې کتلی چې د موسی علیه السلام دا سحر نه دی. دومره علم دوی ته حاصل شو چې زموږ دا خو سحر دی. په سحر کې خو موږ استادان یو، په جادوګري کې استادان یو. دا د ده دا سحر نه دی. د ده دا نو چش دی؟ د ده دا معجزه ده. دی پیغمبر دی، موږ باید اتباع وکړو. ګوره دا سحر چې ناروا علم دی هغه دی مقرب بندگانو ته ورساوه چې موسی علیه السلام دی. او الله تعالی په خپل فضل و احسان باندې هغه اویا زره سره اولیاء کرام وګرځوله. نو علم هغه دی که ښه علم وي که بد چې الله تعالی چې ورسولی نه ده چې علم دی وای حال ما و این طبیبان سر به سر پیش لطفی عام تو باشد حدر. ستا د عام مهربانۍ په مقابل کې دا زموږ کیفیت چې دي دا بې فایدې دي، بې حیثیت دي. ای همیشه حاجتی ما را فنا بار دیگر ما غلط کردی مرا. ای همیشه ای هغه ذاته چې همیشه حاجتی ما را زموږ د حاجت دپاره پناهګاه تاسو یاست. موږ تاسو ته په هر مشکل کې مراجعه کوو. ای هغه ذاته همیشه حاجتی ما را پناه، همیشه زموږ د حاجت دپاره ځای د پناه تاسو یاست. بار دیگر بیا یو بل واري ما موږ غلط کردی مرا، لار مو غلطه کړه. که زه یم که ساحران دي دواړه پر غلطه ولاړو. لیک گفتی گرچه میدانم سرت زود هم پیدا کنش بر ظاهرات. بس